ښه په ایتیروسکلیروسس باندې موږ خبره وکړه په ایتیروسکلیروسس باندې یا مړه دا سپیلینګ مې راته سم ATHEROSE سکلیروسس. ایتروسکلیروسس ما تاسو ته ویل چې ایتروپورج ته وایي ښه، او سکلیروسس هارډنینګ ته وایي ښه، هارډنینګ ته. ما تاسو ته وویل چې په دې کې څه کېږي، په دې کې زموږ سره الاسټیک آرټریز چې کومه دي د هغې هارډنینګ کېږي. اوس څنګه کېږي پیتوفیزیولوژي موږ ګورو. ما تاسو ته وویل چې په دې کې تاسو څه شیان یاد ساتئ، په دې کې تاسو LDL یاد ساتئ، LDL د دې لیول انکریز شي، او په دې کې تاسو HDL یاد ساتئ، د دې لیول څه شي ډیکریز شي. دا زموږ سره څه دي لیپډ دي ښه، لیپډ دي. سمپلی تاسو ویلی شئ دا زموږ سره کولیسټرول دی ښه، کولیسټرول. دا کولیسټرول کیرینګ دغه دی لیپډ دی، خو تاسو ویلی شئ چې دا کولیسټرول دی. د دې نه علاوه ما تاسو ته ویل چې تاسو پکې د میکروپیج رول پکې یاد ساتئ. میکروپیج او د ټي لیمفوسایټ، د ټي لیمفوسایټ د دې رول پکې یاد ساتئ. ما تاسو ته ویل چې دا کله زموږ سره LDL وخوري نو د دې نه بیا فوم سیل جوړ شي، فوم سیلز. او د دې نه علاوه د انډوتیلیل سیل چې کومه دی، انډوتیلیل سیلز اف دی آرټریز د هغې رول پکې یاد ساتل تاسو له پکار دي. او بل چې کومه دی پلیټلیټ اګریګیشن کېږي نو د پلیټلیټ رول چې کومه دی، پلیټلیټس د دې رول تاسو له پکار دی. دلته تاسو وګورئ دا انټیمل چینجز په دې کې راځي. که تاسو وګورئ دا زموږ سره یو بلډ ویسل دی، په دې بلډ ویسل کې دا د دې انډوتیلیل سیل دی، دا څه شی دی، انډوتیلیل سیل دی. په دې انډوتیلیل سیلز کې د دې سټرکچر تاسو وګورئ نو دا بیسمنټ ممبرین دی، دا بیسمنټ ممبرین. دا یو سایډ ورته زه جوړ کړم چې تاسو سره دې پته وي، بیسمنټ ممبرین دی. او د دې بیسمنټ ممبرین یخ ته څه شی دی، د دې بیسمنټ ممبرین یخ ته سب انډوتیلیل سیلز دی، دغه دی ټیشو دی، سب انډوتیلیل ټیشو دی. او د دې نه بعد مې تاسو ته ما څه شی جوړ کړي وو، د دې نه بعد ما تاسو ته انټرنل الاسټیک لیمینا جوړه کړې وه. سټرکچر خو درته یاد دی که نه، انټرنل الاسټیک لیمینا مې درته دلته جوړه کړې وه. او د انټرنل الاسټیک لیمینا نه بعد ما تاسو ته څه شی جوړ کړي وو، سموث مسل مې جوړ کړي وو، سموث مسلس. سموث مسل لیئر دی، سموث مسل لیئر مې جوړ کړی و. بیا مې انټرنل الاسټیک لیمینا جوړه کړې وه، انټرنل الاسټیک لیمینا. او بیا مې راته ایډونټیشیا جوړه کړې وه، ایډونټیشیا. دا نارملي د دې سټرکچر دی. دا یو سایډ ته ما جوړ کړو، دا بل نه جوړوم. دلته اوس وګورئ مسله څنګه وي. مسله دا وي چې نارملي کله هم تاسو دا سیلز چیک کوئ نو دا سیلز داسې انټیک دي دا سیل، او د دې نه دننه هېڅ شی هم دننه نشي راپاس کېدلی دې ته. دا خو داسې بند دي که نه، دا نشي راپاس کېدلی. خو کله داسې کار وشي چې د هایپرټینشن د وجې نه، د ډایبټیز د وجې نه، یا د اکسیډایزډ LDL د وجې نه دا انډوتیلیل سیلز چې کومه دي، دا انډوتیلیل سیلز دا ډیمیج، دا دوه مې په بلیک باندې ډیمیج کړي، دا مې ډیمیج کړي، دا ډیمیج شي. دا چې ډیمیج شي نو دا دلته د دې دپاره خاص په دې باندې یو خاص قسم ریسپټر چې کومه دی هغه انډیکیټ شي، او پلیټلیټ دلته راځي او پلیټلیټ دلته اګریګیټ شي، پلیټلیټ اګریګیشن وشي. پلیټلیټ. دویم دلته میکروپیج نارملي که تاسو چیک کوئ، فار ایگزامپل دا زموږ د باډي مونوسایټس دي. دا مونوسایټ په دې بلډ کې چې کله تاویږي نو دا بلډ سیل او دا په دې کې د سیسي د روځي. خو چې کله دلته ستاسو سره په دې کې څه ګډوډي انفلمیشن یا څه نو دا بیا دلته سټیک کېږي، دا دلته سټیک شي په دې پسې. دا به وروسته بیا دلته موږ روباسو. او د دې نه علاوه دلته ټي سیلز هم راشي، ټي لیمفوسایټس هم راشي، ټي لیمفوسایټ هم راشي. اوس وګورئ دلته پلیټلیټ رالی اګریګیټ شوې، دا مونوسایټس دې اکټیویټ کړه، دا دلته راله. دا مسله چا کاس کړې وه، دا دلته LDL کاس کړې وه. دا LDL هم دلته راشي، دا LDL کله چې دا ډیمیج شي، دا انډوتیلیل سیل، دا یو خبره یاد ساتئ، دا انډوتیلیل سیل چې کله ډیمیج نه وي نو دا امپرمیبل وي. چې کله دا ډیمیج شي دا پرمیبل شي، د دې نه LDL هم پاس کېږي، د دې نه ټي لیمفوسایټ هم پاس کېږي، د دې نه مونوسایټ
پاس شي او مانوسایټ چې کله ټیشو ته لاړ شي نو دا میکروپیج جوړ کړي. دې ته بیا موږ د دې نوم څه شي بیا میکروپیج شي. ښه میکروپیج. نو دا انډوتیلیل سیلز چې کومه دي انډوتیلیل سي دا پرمیبل شي. ښه پرمیبل. اوس دا ولې پرمیبل شي؟ دلته کرونیک repeatedly endothelial cells چې کومه دي هغه انجرډ کیږي. ښه endothelial cells چې کومه دي انجرډ کیږي. که دا انجري د سموکینګ د وجې نه وي، که دا انجري د سموکینګ د وجې نه وي، که دا انجري د هایپرټینشن د وجې نه وي، د هایپرټینشن د وجې نه وي، او که دا د هر یوې وجې نه، که ډایبټیز او هر څه د وجې نه دی، نو دا ال ډي ال زموږ سره دلته راشي. دا ال ډي ال چې کله دلته راشي نو دا ال ډي ال زموږ سره دلته فري ریډیکل چې کومه دي فري ریډیکل دا زموږ سره خارجيږي. فري ریډیکل راشي او دا زموږ سره اکسیجن فري ریډیکل دا ال ډي ال اکسیډایز کی. ال ډي ال دا اکسیډایز کی. اوس دا ال ډي ال چې کومه دي ال ډي ال دا نور دلته ډیمیج کاس کوي زموږ سره. یوه خبره. دویم دلته چې کوم مانوسایټس راشي، مانوسایټ او میکروپیج دا چې کله اکټیویټ شي نو دا ستاسو سره ډیفرنٹ سبسټانسز خارجوي. انټرلیوکین 1 خارجوي، انټرلیوکین 1 خارجوي، ډیفرنٹ سایټوکاینز خارجوي، ټیومر نیکروټیک فیکټر خارجوي. صحیح ده. نو هر ځای کې چې ستاسو انفلیمیشن کیږي نو هلته مونوسایټ راځي، نیوټروفیلز راځي، ټي لیمفوسایټس راځي، دا ټول اکټیویټ کیږي. او دا زموږ سره که د ټي لیمفوسایټ خبر وکړي دا ګاما انټرفیران خارج کی، ګاما انټرفیران خارج کی. دا ټول شیان مزید سیلز چې کومه دي کوم ته چې موږ انفلیمیټري سیلز وو، انفلیمیټري سیلز INFLAMAT او انفلیمیټري سیلز چې کومه دي یا ایمیون سیلز دا اټریکټ کی. کیمو اټریکټن خارجوي، کیمو اټریکټنټ دا اټریکټ کی دي ځای ته او دلته انفلیمیشن کاز شي. اوس وګورئ دلته د دې ټي لیمفوسایټس او د دې دغه رول ته وګورئ. دا فار ایگزامپل زموږ سره میکروپیج دی، دا میکروپیج دی. ښه دا میکروپیج دی. دا میکروپیج داسې کار وکړي چې دا ال ډي ال چې کومه دي ال ډي ال دا خوري، ال ډي ال خوري، پیګوسایټوس کوي، ال ډي ال خوري. د څه دپاره چې دا د دې ځینه ختم کړي. دا مساله دا دومره ال ډي ال وخوري، ال ډي ال نه به دا زه ډاکه کم چې دا وپړسېږي. دا اوس مزید دا دومره وپړسېدله چې بس دا استوم شوي. ښه څه شوي؟ برسټم شي. دا پړسېدلی سیل دا میکروپیج یا دا ټي لیمفوسایټ چې کومه د ال ډي ال نه اوس ډکه ده خفه به دا اوس دا به چوي. دا دې ته اوس فوم سیل وایي، FOAM. نو فوم سیلز څه شی دي؟ فوم سیلز کله چې میکروپیج راشي، ټي لیمفوسایټس راشي او دا ال ډي ال اخري او دا وپړسېږي، دې ته څه وایي؟ فوم سیل وایي. دا فوم سیل دا مېسته وشلېږي. دا چې وشلېږي نو دا ال ډي ال بیا بارته راوځي. دا ځای د دې ال ډي ال نه دا ځای ډک شي. دا ځای چې کله ډک شي دا مساله دا ټوله په دې ځای کې کېږي. ښه دا برته زه لږ کلیر کړم. دا ما لږ په وران ځای کې جوړه کړې، تاسو به وایئ چې دا څنګه چل دی. دا برته زه اول دلته جوړه کړم نو بیا به تاسو کلیر شئ. اوس دا انډوتیلیل سیلز دي. ښه او دلته چې کومه دی دا بیسمنټ ممبرین دی او دا نور دا ټولې ممبرین په واسطه په دې جوړ کړم او سموث مسلز په دې ځای کې دي. دا سموث مسلز دي. سموث مسلز دي یعنی دا مسله په دې ځای کې سټارټ یې دلته. ښه دا دلته نه دا دلته سټارټ په دې ځای کې په دې ایریا کې. پوینټ کلیر دی. اوس کله چې دا سټارټ دا مسله نو دا ځای د دې دغه نه ډک شي. دا ځای ته ډک شي. دا ځای چې کله د دې مسلې نه ډک شي چې په دې کې میکروپیج د ټي لیمفوسایټ دي او په دې کې مطلب اکسیډایزډ ال ډي ال دی او په دې کې پلیټلیټ دي. په اخره کې دی لا چې د دې ټول هر څه نه پوره نه شي نو په اخره کې دا سیلز چې کومه دي دا دې ته راوښویږي. دا کوم سیلز دي؟ دا سموث مسل سیل دی او د سموث مسل سیلز کار څه دی؟ د دې کنټرکشن ریلیکسیشن کار دی. په دې ټایم کې دا خپل کار پرېږدي، وایي زه نه کوم، مازغې اوټ شوي एकदम او دا راشي او دا په دې ال ډي ال په خوراک باندې دا هم شروع وکړي. دا مسل سیلز چې کومه دي دا هم دا ال ډي ال خوري.
دا LDL خوراک باندې شروع وکړي نو دا LDL خوري دې له دا سیلز راشي او یوازې LDL نه خوري په سیلز په سموث مسل سیلز کې یا په سکیلټل سیلز کې تاسو ته پته چې په سیلز کې چې کومه دی په دې کې دغه نشته ښه په دې کې د ډیویژن ایبیلیټي نشته دی په دې کې د ډیویژن ایبیلیټي نشته دی خو کله چې دلته دا لاړې شي نو په دې کې مایټوسس سټارټ شي او په دې کې د ډیویژن ایبیلیټي هم سټارټ شي ښه صحیح د ډیویژن ایبیلیټي هم سټارټ شي یو دویم په دې کې د پیګوسایټوسس ایبیلیټي سټارټ شي دا هم خوراک شروع کړي چې دا خوراک شروع کړي نو دا د مزید نور انفلیمډ شي او په دې ځای باندې دا سیل ځان ډیوایډ کوي او ری ډیوایډ کوي ها دا مسل سیل دی اوس په دې مسل سیلز کې میکروپیج دی په دې کې دلته ستاسو دا LDL او دا کم چې ستاسو سره لیپډ دا ټول دي په اخیره کې داسې کار وشي چې په دې باندې د پاسه داسې کولیجن فایبرز راشي فایبروبلاست دا سیلز راشي او په دې باندې داسې یو کور جوړ کړي یو ممبرین ټف ممبرین پې جوړ کړي یو کور پې جوړ کړي یو کیپ لایک سټرکچر پې جوړ کړي فایبرس دې ته فایبرس کیپ وایي دا په دې طریقه باندې او دا د پیتاګونومیک فیچر دی د دې او دا جوړ شي او دا زموږ څه شي دا دلته یو فکس بلاک جوړ شي فکس بلاک دا پلاک چې کوم دلته جوړیږي دا فایبرو فیټي پلاک دی فایبرو فیټي پلاک دی یعنی فیټس دی پکې LDL دی پکې او دا پکې فایبرس کې په دې معنی نو دې ته څه وایي فایبرو فیټي پلاک ورته وایي ښه اوس وګورئ دا فایبروفیټي پلاک ما تاسو ته وختي ویل چې په ایورټا کې په کارونر آرټري کې یا زمونږ څه په کیروټیډ کې په پاپلیټیل کې یا په سرکلاپیولس په کم کې جوړېدلی شي په کم کې دا جوړېدلی شي دا فکس شي دا پلیک جوړېدل په شپږ سټیجز کې دا جوړېږي په 6 سټیجز کې دا مونږ ډیوایډ کوو ښه بیا به په پیتالوجي کې په MBBS کې وایي په شپږ سټیجز کې دا مونږ ډیوایډ کوو په دې کې د 3 یا 4 سټیجز چې کوم دي هغه دومره دغه نه دي په هغې کې د سموث مسلز نه انفلټریټ شوي خو پنځم او شپږم کې بیا انفلټریټ شي یوه دویم اوس دلته وګورئ دا زمونږ څه دا په ډیپینډ کوي په دغه باندې دلته ورته اوس زه جوړ کړم فار ایګزامپل دا زمونږ څه یو دغه دی دا کس دی ښکاري که نه ښکاري نو ورته زوم کا دا او دا د دې هارټ دی دا څه شی دی دا د دې هارټ دی ښه دا د دې هارټ دی ښه او دا bifurcation دی دا یو جسٹ ایکسپلینیټری پرپس د پر ډایګرام دی او دا کیروټیډ آرټري دی دې نه به زه کارونري آرټري راوباسم دا کارونري آرټري دی او د دې نه به زه رینل آرټري جوړ کړم اوس ما تاسو ته وویل چې دا په کوم ځای کې هم کېدلی شي فار ایګزامپل دا به د کارونري آرټري کې په دې کې دا پلاک جوړ شو په دې کې نو اوس وګورئ دلته وګوره دا مسله نه پیدا کوي ښه د دې خو دا به کله مسله پیدا کوي کله چې د دې د ابسټرکشنز دا اکلوژن چې کومه دی دا مور دین 70% شي چې کله مور دین 70% شي نو بیا به دا مسله پیدا کوي اوس به دا مسله که دا چېرته په کارونري آرټري کې شو په کارونو کې نو دا بیا چې کله دی بلډ کله دا ایکسرسایز کوي کله دا موومنټ کوي کله دا دغه کوي دا اکټیویټي کوي نو دې هارټ ته بلډ په اکټیویټي په دوران کې ډېر زیات پکاري نو په دې ټیم کې دې ته پوره بلډ نه میلاویږي چې بلډ نه میلاویږي نو دلته موږ ووایو چې په دې کې به د سټیبل انجاینا پکټورس ساین سیپټم راځي بیا به موږ ووایو چې انجاینا موږ څه ته وایو موږ وایو چې یا د اکسیجن ډیمانډ چې کومه دی د اکسیجن ډیمانډ هغه زموږ څه انکریز شي او یا چې کوم دی د اکسیجن سپلای زموږ څه ډیکریز شي نو دلته چونکې بلډ دې ته نه میلاویږي اکسیجن صحیح نه میلاویږي نو دلته زموږ څه اسکیمیک چینجز بیا سټارټ کېږي او د هغې د وجې نه پین
راځي. اوس وګورئ دلته کله چې د دې اکلوژنز مور دین 70 شي د دې لیومن مور دین 70% اکلوډ شي نو دا به ساین سپټم دغه کوي. د دې په ټریټمنټ کې بیا موږ څه کوو؟ ما خو تاسو ته وویل چې یو موږ که چېرته ساین سپټم نه سټارټ کړي او ډایګنوز شي د بلې یوې خبرې دپاره موږ سکینینګ کوو یا مطلب ایم آر آی سکین کوو یا سټي سکینز کوو یا څه په هغې کې موږ ته پته ولګي نو بیا موږ لایف موډیفیکیشن چې کومه دی هغه ته اډوایس کوو. خو که چېرته دا موږ له د پین سره شي او د اکلوژن 70% شوی نو بیا موږ دې ته انجیوپلاسټي کوو. څه ورته کوو؟ انجیوپلاسټي کې موږ داسې کوو یو په ډیټیل باندې بیا یو کیتیټر پاس کوو. خو دا کیتیټر بیلون ټپ کیتیټر یا یې موږ د دې لاس په ذریعه باندې داسې ور پاس کوو او یا د فیمورل آرټري په ذریعه باندې دلته موږ دا بوزو د دې اورټا نه دا پاس کو دا دلته راولو او کله چې دا بیلون فار ایگزامپل دا موږ یو کیتیټر دی ما پاس کو او په دې کې دا بیلون دا موږ څه کو دا موږ وپړسو. دا چې موږ وپړسو نو د عام پریشر نه د 70 ټایم نه والا د 90 ټایمز پورې موږ دې له های پریشر ورکو دا په دې باندې موږ پریس کو دا په دې باندې موږ څه کو پریس کو. انجیوپلاسټي موږ دې ته انجیو مینز ویسل او پلاسټي مان مولډډ یا ریپیر ها دا نو موږ په دې انجیوپلاسټي باندې دا پریس کو او د دې د وجه نه دا اوپن شي. خو دا یو شارټ ټرم دپاره دغه ده یا موږ داسې کار وکړو په دې کې موږ سټنټ پاس کو ښه څه شی پکې پاس کو سټنټ پکې پاس کو. دا سټنټ فار ایگزامپل زموږ دا بلډ ویسل دی ښه دا بلډ ویسل دی او په دې کې دا دی اکلوډ دی دا اکلوژنز دی په دې کې فار ایگزامپل دا اکلوډ دی په دې کې موږ سټنټ پاس کو. دا سټنټ داسې زموږ څخه دا زموږ داسې دا بند دي دا موږ په دې کې کولاو کو دا چې په دې کې کولاو کو نو چې دا دلته ورکو نو دا زموږ داسې شي دا دلته په دې باندې دا کولاو شي دا پریس کې داسې دا چې کولاو دا موږ ټول عمر په دې کې پرېږدو او د ټول عمر دپاره په دې کې بیا ډفرنټ ټایپ اف سټنټ راځي. په دې کې بیا د دې مسله به دا وه چې دی به دا بلډ هم کلټ کاوه نو اوس په دې کې داسې راغلي چې په هغې کې ترومبولایټکس کیمیکلز په هغې باندې لګولي دي او هغه زموږ څه دا بلډ چې کومه دی هغه نه دغه کوي او که چېرته تر دې سم دغه نه شي نو بیا موږ څه کوو اوپن هارټ سرجري کوو یا ورته بایپاس کوو سیفینس وین موږ واخلو دا په دا درې وانه دغه چې کومه دي پروسیجر دا موږ په ډیټیل باندې په نیکسټ ټاپک کې وو چې څنګه د موږ څه کېږي خو دا د موږ څه وپېتو فزیالوجي اف دي دغه